الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طالبانو دغه حدیث کې چې دا حدیث تر تراغي احوال درتول سول د رواتو د دې حدیث هغه پر هغه حدیث باندې چې نبی علیه السلام وايي چې ما حدیث منوشته کوي. امام بخاری رحمت الله علیه دا باب کې شوی داغه فرد چې هغه دغه منکرین د حدیث څخه دلیل وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د حدیث ورشتي چې ما سره نوشته مکوي. نو هغه کسانان چې د سره حدیث حجت نه وایي دلیل نه وایي هغه وایي رسول الله پر طریقه د اول الامر تیر شو چې ولاړی وفات شو بس امر یې ولاړی په هغه وخت کې پر خلکو امر لازم واغه یې وډاله وایي او باز وایي په هغه وخت چې حجت نو سر کې د قران ترجمه حجت نور بل شي نو بعض بیا دا وایي چې دغه حدیث و چې نوشته دي د حدیث ته رسول الله نه دي ولی خو د خدای رسول د کتابت منع کړی و. نو دا کتابت شوی دا د رسول الله د حدیث نه. امام بخاری په دې کې باب کې شو دا باب ته ورنسي ارزه پام کوي چې هغه بجحیفه وایي هغه قلت لعلی تماول چال عندكم سس فنس کتاب ستا نور نوشته ستا دا پر عبد الله بن سبا باندې هم رد دی چې هغه وایي د حضرت علی کرم الله وجهه سره یو کتابو هغه چې دا د خدای رسول وسد په خلافت کړي دا قال لا الا کتاب لا یو کتاب د الله دی بیا غوړو تنس او فهم دی او چې هغه چې ورکول شوی دی هو دا فهم رجل مسلم چا ورکول شوی دی رجل مسلم. طالبانو الته غوړو تنس قال لا مستثنا من هو محذوفه ده دغه الا ورسته چې کتاب لا راځي دا مستثنا مفرغه ده. ما خبر ته غوړ نس چې مستثنا مفرغه سوله نو خود پر دې باندې حکم د اعراب د مستثنا من هو جاری شو. نو هغه خو کوي طالبانو په مرتوکي هغه به د لام د پاره لا شی مر سره نشته نو داغه د پاره به اسم وای هغه خپل څوک ده مرفوع نو دلته کتاب مرفوع شو دا حسابي فهم یا عتب دی پر کتاب الله نو دا مرفوع دی دا مستثنا څوک ته متصل بارا ترجمه دار چې زموږ پنيس یو فهم ستا هغه دا دی چې رجل مسلم ترجمه ده بل رقم دا ترجمه نه کیږي چې یو څاغه مسایل دي چې په فهم راوتلي دي هغه په جلا نوشته کې را سره هغه په جلا نوشته کې هم څوک را سره چې غواړي چې طالبانو داز د کوي خو بعض علماو محققینو دا ویل دي چې د کتاب استثناء متصله ده او د فهم استثناء منقطع ده. دلته بل سره شول کېږي هغه دا معنا ده بیا نوشته نه وای الا کتاب الله کتاب د خدای خدا سره دی سم دی بل شی مر سره نشته الا خدا ستا فهمن هغه فهم او ته چې ورکول شوی دا فهم رجل مسلم ته ورکول شوی چې هغه نور په استنباط او په اجتهاد هغه په دقیق من النظر د قران څخه مسایل را باسي. نو ګوري بیا نوشته نه وای په بل کې چې پر کتابات چې بیا دا معنا چې ما سره دامسته لیکلي په بعضو نسخو کې دا فهم منسوب راغلی نو ځکه دغه ترجیح کوي چې دا استثناء څوک د استثناء منقطع نو خود څه خبره ده چې هغه د کتاب استثناء متصل شي او د دې استثناء څوک څنګه منقطع شي. بیا دا طالبانو ځکوي او یا ماغه چې پیاز صحیفه په دغه کاغذ کې دا په دې کاغذ کې چې را سره دي تاسو وګورئ په دې کې چې نوشته دی او څه دا دی. قال ابو جحیفه وی قلت ما وما في هذه صحيفه په دې صحیفه کې چې دی قال العقل او فقاق العشر دی دغه شان پکې دی. یو طالبانو ورته ګوري هغه د عقل د دیتونه طالبانو د خاص دیتونه چې دیت هغه طالبانو مراده دي چې احکام د دیت چې هغه څونه اندازه ده
طالبان ورته ګوري هغه دیت څونه اندازه ده د کم ټپ څو اندازه ده د ټکولو څونه اندازه ده او دغه رقم په قطع خطا کې او په شبیه عامت کې فرق شته نشته او د ښځې او د نر په دیت کې فرق شته که نشته دا شیان پوره پکې بل و فکاک الاسیر دا بندي هغه دغه احکام دي چې بندي ترغیب ورکوي په دې کې چې بندي را خلاص کړي او د تخلیص یې کومه طریقه ده او په څه طرز باندې را خلاص دا یې بله او لا یقتل نه مړ کېږي هغه مسلم هغه نه مړ کېږي بکافر په کافر دلته طالبانو زما خبرو ته غوږ نه سي کوم چې خدای په د اصل د کلام انشاءالله پوره پوه سي راځئ دا تر دغه ځایه پر دا درته راورسېدله یېرې نه کوي یروي اشتمه طالبانو دا ځای ته غوږ ونیسئ امام بخاري خپل مقصد ادا کړي چې په زمانه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت علي سره په صحیفه کې شان نوشته وه او په صحیفه کې چې لیکلي وو هغه دغه لیکلي وو چې عقل و فکاک الاسر او لا یقتل مسلم بکافر دا بالکل حدیث د رسول الله دا څوک حدیث ته معلومه ده چې کتابت په زمانه کې د رسول الله وو وروسته به درته راشي اما په سر کې درته ویل دي طالبانو چې هغه د ابو هریره د عبدالله بن مسعود د عمرو بن عاص د ګردو د دې څوک هغه صحیفې موجودې وي او دوی لیکلي اوس دا بله خبره په دغه کې طالبانو ډېر غټ اختلاف دی که په دغه ځای باندې خبره سر خلاص یروي اما دغه طالبانو که په دغه الفاظو مو سر خلاصو انشاءالله هغه په خبرو باندې به پوه سئ طالبانو په دغه مسله کې اختلاف دی چې د ذمي کافر دیت داسې دی لکه د مسلمان ده یاو او ذمي کافر که مسلمان مړ کړي قصاص پر شته که نشته زموږ د امام صاحب دلیل قرآن دی د ذمي کافر حکم هغه د مسلمان دی حتی وهل تر مسلمان زیاته ګناه لري ځکه دی غوث نه لري او مسلمان څوک دی هغه غوث ته په فریاد یې څوک رسېږي او بالکل پردیات پرستا که چا قتل کړي امام شافعي رحمت الله علیه هغه راولل که سوی دی هغه دغه وایي طالبانو کوم په دې الفاظو باندې سر خلاص هغه وایي مسلم پر کافر مطلقاً مري که د ذمي کافر مړ کړي که مستامن مړ کړي او که حربي مړ کړي موږ وایو پر حربي خو نشته پر مستامن ګناه کبیره دسته نه قصاص باندې خو ګناه کبیره یې وکړه او پاتې شوه پر حربي کافر خو غذا ده او پر مستامن ګناه ده خو قصاص نشته او پر دغه باندې شته د اخلاصو پر ذمي کافر باندې شته چې هغه لزمه ګرځېدلی امام شافعي صاحب دغه دلیل وایي دغه دلیل چې دا دی لا یقتل مسلمان کافر مطلق راغلی دا په کتاب الام کې هغه د امام شافعي رحمت الله علیه هغه په 322 صفحه کې د پتور راوړي زموږ د امام صاحب د دغه حدیث څخه په ګردو ځایو کې سر په خلاصي 3-4 جوابونه دي دا 3-4 جوابو ته غوږ ونیسئ چې په بعضو کې بیا څه خبره اول موږ جواب ورکو چې په بل روایت د حدیث کې دلته توري داسې راغلي چې ولا یقتل رجل مسلم بکافر ولا ذو عهد فی عهده دغه طالبان ته سجده کوي نو یا علاوه سنن فاطلسم جننی و مصفه کې هغه دغه راوړي دي او تحوی هغه په 2 جلد یو سلودنی وی کې دا راوړي دي او عمدة القاری په 3 جلد 220 مصفه کې هغه دغه راوړي چې داراله نو ترجمه عبارت ده که مسلمان را ولار سو کافر ملک مسلمان نه پر قصاص کیږي زعاه د ذمي کافر کم کافر ملک نه پر قصاص کیږي سمانا نو خدا توري را وختل چې د ذمي کافر او د مسلمان حکم یو ما به خبر د ذمي کافر د مسلمان حکم یو دی که حربي کافر دوی دواړه مړ کی یعنی دوی قاتلان شي پر دوی قصاص نشته نو د دوی دوه په مابین کې خپل څوک را تصاوره
چې تساوا رااله که خپل په مابین کې بیا تساوا چې راشي مسلمان چې بل قتل کې په قص باندې دغه پرستا چې ساز پرستا کې په خطا کې زیات پرستا نو د دوی دوه مابین کې دغه حکم دی دا یا ګوره دا ګډ کتابونه د ټول چې دی لیکلي دوهمه دا ازایم داس دا طالبانو هغه په خاصه واقعه کې دي په چا کې دي په خاصه واقعه کې دا یو خاصه واقعه و طالبانو هغه داسې پیښه شوې یو سړی راولاړ شو طالبانو په حال کې د کوپر یو سړی وژلو ما خبر ته غوږ نه چې وژلې وروسته دواړو ډلو اسلام راوي دواړو ډلو څوک راوي هغه اسلام راوي ګور دا ځای ته چې دغه ځای ته پام وکړي نو به ډېره ښه خبرې دواړو ډلو چې هغه څوک راوي هغه اسلام راوي نو دغه د مقتول ورثه مسلمانانو د مقتول ورثه څوک مسلمانان و هغه قاتل مسلمان شوی و نو چې راغی نبی علیه السلام د ولمش قصاص غواړي نبی علیه السلام ورته ویله ولنه مړ کېږي مسلمان پر کافر ځکه هغه سړی چې مقتول و چې د وژلو هغه په هغه وخت کې کافر و دی مسلمان دی او لیکن ان الاسلام یهدم ما کان قبله هر شی چې مخکې تر دغه اسلام هغه ټول لري او کما قال رسول الله دا بیا طالبانو احکام القرآن د جساس په 115 صفحه کې طالبانو جلد اول او فیض الباری په جلد اول 219 صفحه کې دا یو څوم تعبیر دوا دریم طالبانو د حدوبیه کې ته ګوري د حدوبیه طالبانو په حدوبیه کې هغه داسې واقعا و چې نبی علیه السلام صلی وکړه بارے ناره وکړه ولار څوک چې د چا لیپان کېږي بني خزاعه د رسول الله لیپان شو بني بکر د چا لیپان شو هغه د دې قریشو په دغه دم کې طالبانو هغه داسې واقعه وه که څه شوه د ځای ته پانې یو سړی راولاړ شو یو حراش راولاړ شو د شپې قرار بنو بکر عمله وکړه هغه یې څوک مړ کړي هغه بني خزاعه یو خاص سړی مړ کړي خو دویم سره واسطه رسول الله خبر ول چې د فتح د مکې سبب رسول الله ناستو په کار هغه بیبي وای یو بیبي وای چلته هغه وای د ناس ول د ویل ول نصرت هغه ورته د څنګه ول یا رسول الله د ورته ویل ول دا هغه پر بني خزاعه قبیله باندې بنو بکر عمله وکړه سړی ورمړ کړي نو دې ما سه امداد غواړي زه به امداد وکړم نو بیا هغه سبب د وګړي چې مکه مکرمه پاتې دا چې پاتې ولا اوس د ځای کې څه ورته پام ډیر انتق ځای هغه خلک چې قاتلو د بني خزاعه هغه دغه د بنو بکر هغه ماهد کافر شو هغه څوک هغه زمي کافر شو یروي استما هغه زمي شو دا بل غواړو ته نشي دا بل ډیر انتق د کدا ځای سر په خلاص دغه بنو خزاعه ټول اسلام راوي چې اسلام راوي بني خزاعه ورته ولا چې موږ راولاړېږو موږ قصاص غواړو قاتل خو یې ما نه دی راوړی نبي علیه السلام ورته ویله دغه ځای که ستاسې پام وکړئ دا په دا خاصه واقع کې وباره دا ویله ولا یقتل مسلم بکافر نه مړ کېږي ولا ذو عهد فی عهدی ذو عهد خپل فات کې نه مړ کېږي هغه وخت غواړ نو څه دا دوه خبرې که څه زده شي دا ځای کې ګران دی د ذو عهد ځای معلوم شو تا سړی چې درمړ کې کافر و لیکن دغه قاتل اوس که څه مسلم نه دی زواهد دی څوک دی زواهد هم نه فرموي په بله واقعه خاصه کې مسلمان نه فرمړ کېدی په دې واقعه خاصه کې بیا څوک نه مړي زواهد نه فرموي دا یې څو جواب درې جواب طالبانو کوم دا ذکرله څلرمه دا کیسه د حدوبیه ده دا بیا فتح الباری هغه په جلد اول 214 کې دا بیا فتح الباری دا خبره کوي اوس څلرم جواب لام بعضې خلکو ورکړی چې هغه واردواره چې دغه حدیثو چې هغه د کافر هغه مړ کېدی زواد هم پر مړ کېدی د زواد او د مسلمان په مابین کې فرق و هغه دا یو رقم نه و سره دا په اول کې وروسته منسوخ شو په دا بل حدیث زواد لیکن طالبانو پر دې سوال واردېږي چې زما خبرو ته غوږ نه کوي سوال دا واردېږي چې تاریخ هم مجهول دی چې کوم یو وروسته دی چې بل منسوخ شي دومره دا ده حضرت علي کرم الله وجهه د حدیث تر رسول الله تر وفات وروسته ښکاره کړ
چې دا ښکاره کوي معلومه ده چې دا حدیث محکم دی. که دا حدیث محکم نه وای ګوره که دا حدیث محکم نه وای نو د بیا ولې په صحیفه کې د ځان سره ساتي؟ نو دا د څه دا شبه کېږي چې دا شبه کېدل نو صحیح خبره څوک جوابونه دي هغه 3 جواب دي بل جواب نشته. یا هغه توري ځای دي زواجن پیادي یا دا کیسه ده د خاص کافر چې قاتل اسلام راوړی و د مقتول ورسوم اسلام راوړی کیسه شغل چې رسول الله کیسه ته سره په کوپر کې وژل او یا دا بل کیسه د عام د حدودی چې د بني خزیعه یو سړی په وخت کې د کوپر هغه د بني بکر سړی وژل خو د بني بکر سړی اسلام نه دی راوړی لیکن زوات شوی نو د زوا د مرګم په چا کې نه دی راوړی کې دغه طالبان ورته ګوري دغه تر پاپر دغه د شان پر در سره ورسېدل ګون چې خدای په دې خبره باندې مصر خلاص شي. اوس دلته مقصد د حدیث یا په درته وایم مقصد د حدیث په مقصد کې د حدیث دا دی چې تاسو هغه احتراز وکړي بایستوب وکړي پر دغه بایستوب وکړي امام بخاري چې ځان وساتي هغه د زیاسه د علم شرم د سزایي نه دا یو که په دغه الفاظ باندې سر خلاص عجب باندې کده خو امام بخاري رحمت الله علیه یو عجب کار وکړي فقط دا ول د اعتراض د زیاسه د علم ځان وساتي نو کتابت یې وکړي نوښتا یې وکړي خو دغه حکم نه کوي بیان چې دا کتابت دا نه په جایز خبره تشریح وکړي نه په ادم فقط دا حدیث راو نه دا بل د منسوخ د ناسخ نه یو خبره وکړه دا بل فرق چې لکه دا چې د عادت دی دا ګردمه د عادت دی که سم اجماع وزلته پر چاره غیر د پر جواز بلکې سلف دې کې مختلف سوي و واده لیکن خو اجماع وسره پر جواز بلکې پر جواز نه پر استحباب بل بعید نه دا چې واجب دي چې فرغه چا کچیر دی د نسیان سبیریش نو د وخت فرق ګوره دا څنګه الفاظ وزمر سوای خلاصه دا بخاری خو هیڅ اعلان نه ذکر اصلي دا دی چې اجماع پر جواز راغلی د کتابت اجماع پر جواز سم د اجماع راغله لیکن بلکې پر استحباب راغلی چې مستحب دی بلکې هغه څوک د نسیان سبیل دی پر هغه څوک دی واجب دی چې پر هغه بیا واجب دی والله سبحانه اعلم.